السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، د لیلة القدر د شپې مبارکي و بهترینه وظیفه چې نبی علیه الصلاة والسلام عایشه رضی الله تعالی عنها ته ښودلې، نن یې له تاسو سره شریک کوم. دوستانو، ډیره کوچنی وظیفه ده او ډیره کمالداره وظیفه ده. دا وظیفه وکړئ چې کوم دعا کول غواړئ الله تعالی یې قبلوي. محترمینو، د لیلة القدر شپې چې هغه تاک شپې دي، په هغو کې ته لیلة القدر موجوده ده، خو په بعضې هیوادونو کې مثلا هغه د لیلة القدر شپه چې 20 شپه ده، چې ډیر زیات امکان په دغه شپه کې د لیلة القدر د شب قدر د لیدلو ده، د خواست د قبلېدلو، خو هغه په بعضې هیوادونو کې تیره سوې او په بعضې هیوادونو کې لا داسې ده مثلا چې را روانه ده. خو یوه داسې بله شپه چې په هغه کې هم د لیلة القدر امکان شته چې 19 شپه ده. نو د دې یو عمل له تاسو سره شریک کوم، ځکه چې حدیث کې هم راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې لیلة القدر که تاسو تلاش کوئ او غواړئ چې پیدا یې کړئ، په اخرنۍ عشره کې ګورئ، خو په اخرنۍ عشره کې په تاک شپو کې ګورئ، په هغه کې لیلة القدر شپه موجوده ده، ځکه چې په دغه شپه باندې د انسان هر خواست قبلیږي، په دغه شپه باندې د انسان هر دعا قبلیږي، په دغه شپه د انسان چې کم جائز حاجت وي هغه تر سره کیږي، او الله تعالی په دغه شپه باندې انسان ته تر ټولو ګناهو ورتیریږي، او الله تعالی جل جلاله په دغه شپه باندې د انسان هغه خواستي، د انسان هغه دعاګانې قبلوي کم چې انسان یې په دغه شپه باندې کوي. د دې شپې عبادت، په دې شپه باندې عبادت کول تر 1000 میاشتو بهتره ده. 1000 میاشتې چې 83 کاله یې څه بالا کیږي، یعنې دومره ثواب لري. اوس دا معنا نه چې دا ټوله شپه به انسان رونوي عبادت به کوي، نه 2 رکعاته نفل وکړي یا بله یې وظیفه یا د قرآن کریم تلاوت وکړي او الله تعالی هغه دته ثواب ورکوي. خو له دې عبادت نه کې په وس باندې پوره و نور یې کولی سوی، خو هغه نه بعد کې په وس نه و پوره، مثلا څومره عبادت چې وکړئ تلی بالا دې ویده سي، نو داسې نه چې په عبس مجلسیاتو دی اخته سي. په دغه شپه باندې باید له دغو ټولو پرهیز وکړي، 2 رکعاته نفل یا د خپل وس موافق مطابق چې د په وس کې څومره وظایف یا قرآن کریم ویل خو ودې وایي. دغه نه بعد د ده لپاره ښه خبره دا ده چې په عبس مجلس کې ځان اخته نه کړي، ولاړ سي خپل خوب وکړي، هغه هم په عبادت کې ده. حدیث کې راځي چې د سهار لمونځ جماعت سره وکړي، ټوله شپه الله تعالی په عبادت کې درلیکي، چې د ماخستن لمونځ په جماعت سره ادا کې ټوله شپه الله درلیکي په عبادت، چې د ورځې لمونځ چې د سهار ده ټوله ورځ الله تعالی په عبادت کې درلیکي. نو دوستانو، د دې ورځې عمل د سره شریک کوم، د دې شپې ده او دا عمل په ورځ باندې هم کولی شي. دا وظیفه دا ډیره بهترینه وظیفه ده، او د دې وظیفې په کولو سره الله تعالی تر هر څه در تیریږي، تر هر ګناه در تیریږي. بیا خاص کر په دغو شپو کې کوي د لیلة القدر شپې کې، او یو انسان د مثلا هغه ته نه د معلومه چې زه لیلة القدر په شپه باندې مثلا چې یا د 20 یا 19 شپه ده، نور شپې خو تیرې سوې، نو په دې شپه زه کم عبادت وکم، یعنې د هغه عبادت هم زه له تاسو سره شریک کوم چې ډیره اسانه په دغه شپه باندې هر کس کولی شي، ځکه چې داسې خلک چې قرآن کریم یې نه ده زده، نو خو ضروري نه ده چې خامخا به دی په دغه شپه باندې کې قرآن کریم نه وزدم، د الله تعالی مثلا دی به خامخا قرآن شریف وایي، د دغه خدای پاک ثواب نه ورکوي، ځکه چې دغه انسان لپاره بیا نوري وظایف شته چې الله تعالی دغه په بدل کې دومره ثواب ورکوي لکه قرآن شریف چې سړی وایي. دوستانو، یو خو د دې شپې وظیفه در سره شریک کوم چې کومه دغه د لیلة القدر شپه ده یا 20 یا 19 شپه ده، اولین خو د دې وظیفه در سره شریک کوم، بیا هغه اسانه عمل در ښیم چې په دې شپه باید کم عمل انسان وکړي، هغه هم له تاسو سره شریک کوم. حدیث کې راځي، عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه مې وکړه، یعنې دا پوښتنه چې وکړه د لیلة القدر په اړه باندې، که چیرې زه د قدر په شپه باندې مثلا د قدر شپه باندې هغه شب قدر پیدا کړم، نو زه کومه دعا ووایم؟ دا عایشې له نبی علیه السلام پوښتنه وکړه، نبی علیه السلام په جواب کې ورته وویل دا دعا وایه. نو تاسو هم دوستانو په دغه شپه باندې کوشش کوئ دا دعا ډیره وایاست، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. معنا دا ده چې ای الله ته عفو کوونکی
له تا نه بغیر هیڅوک خپل بنده ته عفو نشي کول، له تا نه ما سوا هیڅوک ستا بندګان نشي بخښلی چې ته ونه کړې عفو. او ته عفو خوښوې، ما ته عفو وکړه، د ټولو ګناهونه راته معاف کړه. دغه اسانه دعا د انسان به یې کوي. او د دې شپې عبادت دا د مثلا چې کله ماخستن لمونځ له تراویحو څخه فارغه شوې، ولاړ شه 2 رکعاته نفل وکړه یا صلات تسبیح وکړه. په دې کې چې تا هر لمونځ کولی شوی، یا د شپې په نیمۍ کې راپورته شه صلات تهجد وکړه چې د صلات تهجد مثلا هغه کم لمونځ یې 2 رکعاته، زیات یې 12 رکعاته ده. په دغو درو کې چې تا هر یو خوښ و هغه وکړه. له دغه سره چې مثلا کومه وظیفه ده، یا دا وظیفه ما درښودلې یا نورې وظیفې ستاسو ته اسانه یې هغه وظیفه وکړه که دې کولی شوی. له دې سره که دې په وس و قدرت باندې پوره د قرآن شریف تلاوت هم وکړه چې تا ته اسانه و هغه ووایه. یوه رکوع دې په وس پوره وه، سپاره دې په وس باندې پوره وه، نیمه رکوع یا یو سورت دې په وس باندې پوره وه هغه وکړه. خو که بیا هم د قرآن شریف تا ته مثلا تلاوت نه و زده، نو بیا هغه څه ووایه چې مثلا سورت یاسین که دې زده و، هغه یو وارې سورت یاسین ویل الله تعالی د 10 قرآن شریف په ثواب ورکوي. او که دې دا هم نه و زده، اسانه عمل، اسانه وظیفه 3 واره قل والله شریف. دا قل والله خو نو هر چا زده ده. پر 1 وار قل والله الله تعالی 10 سپارې درکوي، پر 2 واره 20 سپارې، پر 3 واره 13 سپارې قرآن شریف ویلو ثواب درکوي. نو په دغه شپه کوشش وکړه که دا نور عبادتونه مثلا درته ګران کاري نیسې کولی، کم از کم قل والله شریف خو په دې شپه باندې چې څومره وس دې کار کوي ویې وایه، کنې 3 واره خو ضرور ووایه. او دغه دعا چې ما تاسو ته دروښوه دا مو سره ملګرې کړئ. خو یاد ساتئ په دې شپه باندې ضرور دعاګانې ډېرې کوئ، په دې شپه باندې ضرور عاجزي ته په عاجزي باندې الله تعالی ته لاس پورته کوئ، دعا وکړئ د خپل حاجت په باب باندې. لکه څنګه چې په دغه شپه کې څنګه د انسان دعا قبلېږي، څنګه یې حاجت پوره کېږي، داسې په ټول کال کې بیا نشته. لکه څنګه چې دغه موقع په دغه میاشت کې په دې کال کې یو وارې ته راځي، په ټول کال کې بیا نه راځي. نو کوشش وکړئ دعا مو هېره نشي، ځکه چې الدعا مغز عبادت، دعا خامخا وکړئ، دعا مغز د عبادت ده. نو څنګه چې عبادت تاسو کوئ په خشوع عاجزي سره، دغسې دعا هم وکړئ، انشاءالله دعا به دې قبوله شي. کله چې دعا قبوله شوه، د دنیا او د آخرت ټولې اسانۍ به الله تعالی درته په نصیب کړي، د دنیا او د آخرت ټولې کامیابي به الله تعالی درته نصیب کړي. نو دوستانو په دې شپه باندې کوشش وکړئ چې موږ هم په دعاګانو کې یاد کړئ، موږ به تاسو ته دعا وکړو الله تعالی مو کامیاب او آباد لره، الله تعالی مو تل ژوندي لره. پر الله تعالی مو سپارم تر بلې وظیفې پورې. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.